نغمې منګل په چغو چغو وژړاوه. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. رښتیا خبره چې عاشق له خپلې معشوقې او مین له خپل جانانه هیڅ وخت نشي لرې کېدی، چې دا خبره اوس منګل هم ثابته کړه. د پښتو ژبې د نامتو او ښایستې سندرغاړي پخوانی خاوند منګل چې د دواړو ترمنځ څه موده مخکې طلاق شوی و، تېره ورځ په یو ټلویزیوني خپرونه کې په چغو چغو وژړل. هغه دغه خپرونه کې خپل ځینې شعرونه وایي چې د وروستي شعر پر مهال یې ساه بندیږي او په چغو چغو ژاړي، چې دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس پر لاس شوې ده. نغمه او منګل چې سره څه وخت مخکې بیل شو، نو له هغه وروسته بیا منګل په خپله یو مرکه کې بېرته د نغمې ډېر یادونه کړي وو او په هغې پسې خپل خفګان ښکاره کړی و. تېرو ورځو کې د نغمې یوه نوې سندرې چې ربابي ملنګه راشه هم خپره شوې ده، خو هغه خپل پخوانی ملنګ منګل په ژوندۍ خپرونه کې په خپلو یادونو وژړاوه. د نغمې او منګل د واده ډېر کلونه تېر شول او د دواړو د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي دي چې ډېر وخت یې ګډې سندرې هم ویلي دي. همداراز یې سندرې پر هغه ځای کې اورېدل کېږي چېرته چې په پښتو ژبه خلک پوهېږي. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع لاس پر لاس شوې ده چې یوسفزي په نوم یو کس نغمې ته په اشارې لیکلي چې سړی چې ډېر کړولی دی او د نر اوښکې په اسانه نه راځي. هغه همداراز په خپلو خبرو کې لیکلي چې د شعر ویلو وخت کې ستونی بغض ونیوه او ځینې واقعیتونه یې خپل ځان ښیي چې لومړي ځل یې لپاره یې منګل د حالت کې ولیدل چې د عشق درد یې په خبرو کې فراري وهي. انسان باید ترحم ولري. ښځو ته وایم چې دا ځینې تاسو هم خورا بې رحمه مخلوق یاست. خو لیکوال او سیاسي شنونکی عصمت الله قانع بیا په دې تړاو لیکل کړي دي او وایي چې نغمه به څه وي چې منګل وژړوي. هغه وایي چې منګل نغمې نه دی ژړولی، بلکې د پښتنو دغه حالت ژړولی دی چې اوس هم ورته هنرمند ډم ښکاري او په سپکه